ایران سره د اوبو په اړه ناسته. انجینر تکل وایي دا ناسته مه کوئ، ملي خیانت دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم ادارې پخوانی رئیس انجینر خان محمد تکل وایي چې د هلمند معاهدې په اړه ایران سره هر ډول سیاسي ناسته مردود او ملي خیانت دی. نوموړي په یوه تازه لیکنه کې لیکلي، موږ تل ویلي چې د هېواد د اوبو مدیریت یو له خورا پیچلو ماموریتونو او مسؤلیتونو څخه دی چې په دغه برخه کې هره کیدونکې پریکړه باید په خورا دقت او هوش سره وشي، ځکه زموږ ډیره برخه اوبه له پولې وتونکي یا بیرون مرزي دي. په داسې حالاتو کې یوه کوچنۍ تېروتنه موږ له لوی بحران کې راګیرولی شي او د لوی ملي خیانت سبب کیدلی شو. هغه له ایران سره د هلمند معاهدې د تطبیق په اړه چې په وروستیو کې د ایران او طالبانو ترمنځ پرې ګرمې خبرې روانې دي بحث کړی او طالبانو ته یې ځینې ټکي روښانه کړي. انجینر تکل لیکلي، ایران د معاهدې له لاسلیک څخه وړاندې او وروسته له 2.5 څخه تر 3 میلیارډ متر مکعبه اوبه په اوسط ډول په کال کې ترلاسه کړي دي. ایران یې باید پر دې قانع واوسي چې تل یې له خپل حق څخه زیاتې اوبه اخیستې او د افغان ملت منندوی واوسي. د خان محمد تکل په وینا ایراني اړخ هیڅکله د دغه لوی مقدار اوبو اخیستل نه منلي او نه به یې ومني او نه به تللو اوبو قانع دي. او په خورا سپین سترګۍ یې هر وخت ویلي چې افغان اړخ د خپل سیلابونه مهار کړي. دوی د زیاتو اوبو راکولو احسان پر موږ نه کوي، بلکې دا د دوی ناتواني ده چې خپل سیلابونه او اوبه نشي مهار او مدیریت کولای. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې پخوانی مشر وایي چې ایران د افغانستان له پیچلو حالاتو څخه په استفادې تل هڅه کړې چې د هلمند معاهدې د پاتې برخې چې د 3 نقطو ټاکل دي مخه نیولې یا نیسي یې. د په وینا په وروستي ځل ایران یو جګپوړی هیات ورسره له مشورې خلاف کابل ته راوستوه او غوښتل یې چې یو ځل بیا له خپل نفوذ څخه په استفادې د هلمند د معاهدې د تطبیق مخه ونیسي. خو د په ټول قدرت سره دغه ناسته ناکامه کړه او اجازه یې ورنه کړه چې د هېواد په ارزښتونو معامله وشي. نوموړی زیاتوي چې د ډېرو فشارونو سره یې ایراني پلاوي سره ناسته ونه کړه او د ایران هیات بیرته ستون شو چې وروسته بیا د داخلي جاسوسانو لخوا په مرګ او له دندې څخه په لرې کولو ګواښل شو. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.